الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. الله تعالی رب العزت د نخونه چې کوم د دوه نخې دي چې هغه ځمکې او اسمانونه دي. او بل ځکه الله تعالی رب العزت فرمایي: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. الله تعالی رب العزت فرمایي چې زما د نخونه چې کوم دی لوی نخې دا دي چې هغه ځمکه ده او هغه اسمان دی. او د دې نه علاوه واختلاف ألسنتكم وألوانكم، د انسانانو چې کوم دی ژبې مختلفي او د انسانانو چې کوم دی د هغې رنګونه مختلف. ولی واختلاف ألسنتكم وألوانكم، په دې کې الله تعالی رب العزت دې خبرې طرف ته اشاره کړله چې الله تعالی رب العزت د نخونه لوی نخې دا دي. په دغه آیت کریمه په شروع کې ان فی خلق السماوات والارض، و الله تعالی رب العزت خپل د نخونه یو دوه نخې پیدا کړي دي چې هغه ځمکې او اسمانونه دي. او د دې نه علاوه چې د الله تعالی رب العزت د نخونه لوی نخې دي، د انسانانو مختلفې ژبې او د انسانانو مختلف رنګونه. په دې کې الله تعالی رب العزت فرمایي لآیة للعالمین، د پوره دنیا عالم چې کوم دی، د پوره دنیا مخلوق چې کوم دی، هغه د پاره په دې کې عبرت دی. اوس که یو سړی دا سوچ کوي چې زما ژبه عربي ده زه به غوره یم، زما ژبه فارسي ده زه به غوره یم، زما ژبه چې کوم دی هندي ده زه به غوره یم، یا زما ژبه افریقایي ده یا زما ژبه چینایي ده او روسي ده، زما ژبه انګریزي ده زه به غوره یم. نه، الله تعالی رب العزت چې دا مختلفې ژبې پیدا کړي دي، دا په دې باندې دلالت کوي چې دا خو مخلوقات دي او د الله تعالی رب العزت بندګان دي چې دیول الله تعالی رب العزت دا پہچان ورکړی دی او دیول الله تعالی رب العزت په مختلفو ژبو باندې عبور ورکړی دی. مختلفې ژبې الله تعالی رب العزت دیو ته ښودلې دي. نو دا انسانان چې کوم دي د مختلفو ژبو مالکان، دا خو واړه دي، لیکن الله تعالی رب العزت د دې نه غټ دی او لوی دی. الله تعالی رب العزت لوی هستی ده. دا په دې دلالت کوي چې د دې کائنات او د دې دنیا غټ مالک هم شته دی چې هغې دې مخلوقاتو ته مختلفې ژبې ښودلې دي، مختلف رنګونه وله ورکړي دي. په حدیث کې راځي الله تعالی رب العزت چې مختلفې ژبې پیدا کړلي، مختلف انسانان پیدا کړلي، دا د الله تعالی رب العزت د نخونه نښې دي، الله تعالی رب العزت د معرفت نښې دي. دا په دې دلالت کوي چې د دې مخلوقاتو چې دا لوی لوی مخلوقات دي او دیو الله تعالی رب العزت مختلف کمالات ورکړي دي او مختلف چې کوم د دیو الله تعالی رب العزت ژبې ورکړي، رنګونه ورکړي. دا په دې دلالت کوي چې د دې مختلفو مخلوقاتو او د مختلفو ژبو مالکانو او د رنګونو مالکانو د دې یو مالک او خالق شته، دا چا پیدا کړي دي. دا په خپله داسې نه دي راغلي چې د ځینې خلکو خیال دی چې هغې وایي چې د دنیا پیدایش د دماکې په شکل کې شوی دی. دا دوکه ده، دا د خلکو ذهنونه چې کم دی هغه خرابول دي او دا د دهریت فتنه ده چې په دې امت کې عام کیږي او په پښتنو کې عام کیږي. دغه فتنه یو ځلې د روس نه راوچته شوه چې د ریډ انقلاب په شکل کې. دغه ریډ انقلاب چې کوم و هغې خلکو ته دغه ناولې او دغه بیکار عقیده ښودله او یو ځلې چې کوم دی دغه فتنه د نورو ځایونو نه هم راوچته شوله. د دې مقصد د انسانانو اصل توحید خرابولی، د انسانانو عقیدې چې کوم دی هغه خرابول دي. دا الله تعالی رب العزت چې مختلف خلق او مختلف رنګونه پیدا کړي، دا د الله تعالی رب العزت د توحید او د الله تعالی رب العزت د ذات چې کوم د معرفت نښې دي. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا فرق لعربي علی عجمي، چې یو سړی د مختلفو ژبو مالک شو، دا خو ټول د آدم علیه السلام بچي دي. نو آیا یو ته په بل باندې فوقیت شته دی؟ نشته دی. ولی په حدیث کې راځي
چې لا فرق لعربین علی عجمین، هیڅ یو عرب ته په عجم باندې فرق او فوقیت او اوچتوالی نه دی حاصل، ولا لعجمین علی عربین، او نه هیڅ قسمه یو عجمي ته په عربي باندې فوقیت او مرتبه نه ده حاصله. کلکم من آدم، دا ټول چې کوم دي عرب دي که عجم دي، او پښتانه دي که پنجابیان دي، او بلوچیان دي که سندیان دي، او د مختلفو رنګونو مالکان چې کوم دي، دا خو صرف او صرف الله تعالی رب العزت د پہچان دپاره، او الله تعالی رب العزت د توحید د نښو دپاره الله تعالی دا پیدا کړي دي. الله تعالی په دې قادر و چې دا ټول انسانان په یو رنګ کې پیدا کړي وو. د ټول انسانان چې کوم د یوه ژبه ویله، نه، الله تعالی رب العزت دیو ته ژبې ښودلي دي، دا انسانان یې ګویا کړي دي، دا ګویا دي، دیو خبرې کوي، دیو ته مختلفې ژبې ښودلې دي. دا د الله تعالی رب العزت د نښو نه نښې دي، او د الله تعالی رب العزت د نښو نه لویې نښې دي، لیکن چېرته په یو بل باندې فوقیت دی اختیار نه کړي. کلکم من آدم، دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دي، و آدم من تراب، او آدم علیه السلام چې کوم د الله تعالی رب العزت د خاورې نه پیدا کړی دی. او الله تعالی رب العزت فرمایي په سورة الطارق کې، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. الله تعالی رب العزت هغه ذات دی چې هغه انسانان پیدا کړي دي، او بیا انسانان مخاطب کړي دي چې فلینظر الانسان مما خلق، انسان دی وګوري چې الله تعالی رب العزت دا د څه شي نه پیدا کړی دی، د انسان پیدایش او د انسان خلقت د څه شي نه شوی دی. خلق من ماء دافق، دا انسان الله تعالی رب العزت د اوبو نه پیدا کړی دی، لیکن دا اوبه داسې اوبه دي چې دا بې قراره په یو ځای باندې د آرام والا اوبه نه دي، بلکې دا د جلدۍ والا اوبه دي، او دا داسې اوبه چې دا ټوپ وهونکي اوبه دي. یخرج من بین الصلب والترائب، چې دا اوبه الله تعالی رب العزت د نر او د مادې نه پیدا کړي دي، چې نر د ملا نه او د نادي چې کوم دی د هغې د مخ او د سینو نه الله تعالی پیدا کړي دي. نو د دغه نر او د دغه مادي د دې الله تعالی رب العزت د دې انسان پیدایش کول، او چې په بل ځای کې فرمایي چې خلق من ماء مهین، من ماء مهین، دغه انسانان د داسې اوبو نه چې د یو انسان خلقت د داسې اوبو نه چې هغه کمزوري اوبه دي، او بیا د یو انسان خلقت من ماء دافق، من ماء مهین، دغه د دې انسان اصلیت دی. نو بیا تکبر د څه شي؟ صرف خپل اصل ته دی وګوري، خپل د زندګۍ مقصد ته دی وګوري چې الله تعالی پیدا کړی دی، لیکن دا د الله تعالی رب العزت د نښو نه نښې دي. د انسانانو مزاجونه مختلف دي، د انسانانو ژبې هم مختلفې دي، د انسانانو رنګونه هم مختلف دي، د انسانانو اخلاق هم مختلف دي. او بیا په دنیا کې چې څومره انسانان الله تعالی رب العزت پیدا کړلي، چېرته به داسې انسانان تاسو ته میلاو نه شي چې دا دواړه په یو شکل وي. دوی که به لازما الله تعالی رب العزت سره څه فرق یې ښیي، لیکن بس اوقات موږ ته داسې ښکاري زمونږ د سوچ او د دماغو په لحاظ سره چې زموږ سوچ هم کم دی، زموږ دماغ هم کم دی او کمزوري دي. په هغه وجه باندې موږ معرفت او پہچان نشو کولی، لیکن الله تعالی رب العزت هر شی مختلف پیدا کړی دی. یو انسان د بل انسان دومره مختلف پیدا کړی الله تعالی رب العزت، څنګه چې شپه د ورځې نه مختلف پیدا کړله. یو انسان د بل انسان دومره مختلف دی چې څنګه الله تعالی رب العزت ځمکه د اسمان نه مختلف پیدا کړله. دا ټولې د الله تعالی رب العزت د قدرت او د معرفت نښې دي. په دغه به موږ الله تعالی رب العزت پیژنو. الله تعالی رب العزت په څه شي باندې پیژندګلې کېږي، او د الله تعالی رب العزت پہچان په څه شي دی؟ د الله تعالی رب العزت پہچان د الله تعالی رب العزت په دې لوی لوی نښو دی. ولې چې د یو ماشوم نه تپوس وشي ته الله تعالی رب العزت په څه شي باندې پیژنې، د هغه جواب دی چې زه الله تعالی رب العزت د هغه په نښو باندې پیژنم چې هغه لوی لوی نښې دي، د هغه په مخلوقاتو باندې پیژنم چې د هغه لوی لوی مخلوقات دي،
دا د الله تعالی د وحدانیت او د توحید نښې دي چې دا الله په دې باندې قادر دی دا هر څه کولی شي. او دا په کلمه د کن فیکون باندې، کلمه د کن باندې الله تعالی رب العزت د دې ټولو څیزونو چې کوم دی، د دې ټولو څیزونو پیدایش چې کوم د الله تعالی رب العزت په کلمې د کن باندې کړی دی. نو چې الله تعالی سره دومره اختیار دی او الله تعالی رب العزت دومره اوچت د مرتبه والا دی، نو دا انسان بیا ولې سرکشه دی، ولې د الله تعالی رب العزت خبره نه مني؟ ځکه دا انسان جلبازه دی. دا انسان داسې جلبازه دی چې دی خپل په حکم او خپل په فیصلو کې چې کوم دی استقرار نه اختیاروي، جلبازي کوي. څنګه چې د انسان په فطرت کې او په مزاج کې د دې پیدایش د جلباز نه دی، د داسې جلبازي نطفې نه دی، د جلبازي مادې نه دی، نو دغه شان د انسانانو په مزاج کې هم جلبازي ده. لیکن دا انسان استقامت او سکون او خاموشي انا اختیاري چې کله د الله تعالی رب العزت توحید باندې عمل پیرا شي. د الله تعالی رب العزت توحید چې کله د انسان په زندګۍ کې راشي او د الله تعالی رب العزت په توحید باندې ځان پوهه کی، نو دا انسان بیا خپل هغه ټول مزاج چې کوم دی دغه نه وروسته چې خپل هغه مزاج پرېږدي، خپل هغه عادت او خپل هغه سوچ پرېږدي، بلکې دا انسان بیا د الله تعالی رب العزت د توحید منونکی جوړ شي. هغه توحید چې دغه توحید دپاره الله تعالی رب العزت انبیا رالیږلي دي او د معرفت په قرآن او په حدیث باندې کیږي او د معرفت د الله تعالی رب العزت چې کوم مخلوقات دي په هغې کې چې کوم دی سوچ او فکر باندې کیږي. ولی الله تعالی رب العزت فرمایي چې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، د الله تعالی رب العزت مخلوقات هغه دي چې هغه د الله تعالی رب العزت په مخلوقاتو کې او د الله تعالی رب العزت مخلوقاتو په باره کې سوچ کوي، فکر کوي. ځمکه او اسمان وګوري نو فرمایي ربنا ما خلقت هذا باطلا، هغه وایي چې ربه تا د ځمکه او د اسمان دا د عبث نه دی پیدا کړي، دا د بغیر مقصد نه دی پیدا کړي، بلکې د یو مقصد او یو هدف شته دی چې هغه مقصد او هغه هدف د الله تعالی رب العزت عبادت دی او هغه مقصد او هغه هدف د الله تعالی رب العزت توحید د هغه پہچان دی او د پہچان سره سره د الله تعالی رب العزت توحید چې کوم دی دغه پرچار دی. هغه کس به د الله تعالی رب العزت د توحید پرچار وکي او د الله تعالی رب العزت توحید به عام کی چې کوم کس د الله تعالی رب العزت توحید وپیژني او دغه توحید په حقیقي معنو کې وپیژني چې الله تعالی د توحید چې کومې لوی لوی نښې دي دغه نښو کې دې سوچ وکړي. الله تعالی چې دا دومره لوی مخلوقات پیدا کړي دي، آیا دا انسان یو ماشه پیدا کولی شي چې دا معمولی مخلوق دی، چې دا ورکوټه مخلوق دی؟ آیا دا انسان دې ته روح اچولی شي؟ نشي اچولی. نو د دې ټولو خالق او مالک الله تعالی رب العزت دی. اوس دلته کې یو خبره ده چې انسان ته د الله تعالی رب العزت معرفت څنګه حاصلیږي؟ آیا انسان د الله تعالی رب العزت معرفت په کومو طریقو سره حاصلولی شي؟ مختصری دو درې خبرې دي چې په دې باندې انسان د الله تعالی رب العزت معرفت حاصلولی شي. اوله خبر دا ده چې د الله تعالی رب العزت چې کوم دی کوم مخلوقات دي چې هغه ځمکې او اسمانونه دي، شپه او ورځ ده او دغه شان د موسمونو تبدیلی، دا د الله تعالی رب العزت د معرفت د نښو نه یو لویه نښه ده. بله دا چې الله تعالی رب العزت مختلف انسانان پیدا کړي دي چې مختلف رنګونه یې وله ورکړي دي او مختلفې ژبې وله ورکړي دي. د یو انسان مختلف رنګ او د یو انسان مختلف ژبې دا د الله تعالی رب العزت د معرفت نښو نه یو لویه نښه ده. او د دې نه علاوه د الله تعالی رب العزت د معرفت د نښو نه یو څو نښې دا هم دي
چې الله تعالی دا انسان پیدا کړی دی، لیکن د دې انسان غټ غټ انسانان غټ غټ مخلوقات د انسان تابعدار ګرځولي دي. هغه د انسان هر حکم او هر خبره مني. ځمکه الله تعالی رب العزت پیدا کړله چې دا انسان د ځمکې د بره ځي، نو دا ځمکه چې کوم دی دا انکار نه کوي. دا انسان څه شی راواخلي او دا ځمکه چې کوم ده په دې کې کنستل کوي د څه ضرورت او څه حاجت دپاره. دا ځمکه انکار نه کوي، بلکې دا ځمکه د انسان تابع ده. دغه شان دا انسان هر قسمه فایده تی حاصلولی شي، نو دا د دې نه انکار نه کوي. ولې الله تعالی رب العزت دا د انسان تابع کړي دي، او دا هغه مخلوقات دي چې لوی لوی مخلوقات دي. د الله تعالی رب العزت د توحید نښونه چې کوم دي دا عظیمې نښې دي. نو کله چې یو انسان د الله تعالی رب العزت په دې لویو نښو کې سوچ کوي، فکر کوي، نو د دې نښو د پہچان د وجې نه الله تعالی رب العزت د انسان په علم کې نور اضافه کوي، د انسان له چې کوم دی نور سمج ورکوي. ولې چې الله تعالی رب العزت چې د انسانانو پیدایش کړی دی دا یو مقصد او یو هدف دپاره کړی دی. دا د یو نظریې تحت کړی دی چې د انسانانو په ذمه به څه کارونه به وي. کله چې انسان راولګي او د خپلې د ذمهوارۍ نه انکار وکړي، او کله چې یو انسان راولګي د الله تعالی رب العزت چې کومې لوی لوی نښې دي د هغې نه انکار وکړي، نو دا انسان بیا خپلې ناکامۍ طرف ته روان وي، او دا انسان بیا ناکامه انسان دی. دی بیا اصل مقصد نه ده پیژندلی. کله چې انسان د خپلې زندګۍ اصل مقصد وپیژني چې هغه د الله تعالی رب العزت رضا ده، نو د انسان ته به د الله تعالی رب العزت معرفت حاصل شي. دا انسان سوچ وکړي چې زه الله تعالی رب العزت پیدا کړم، زما پیدایش په دې دنیا کې عارضي دی او لږ وخت لپاره دې دنیا ته راغلم، همیشه به زه په دې دنیا کې نه یم. نو بیا دا انسان په خپل مقصد کې کامیابیږي. پکار ده چې انسان خپل د زندګۍ نه لږ وخت خاص کړي او دا د ټولو انسانانو نه بیل کیني او دا لږ سوچ وکړي د الله تعالی رب العزت په دې نښو کې چې هغه د الله تعالی رب العزت مخلوقات دي او لوی لوی مخلوقات دي. چې ځمکه د الله مخلوق دی، الله تعالی د انسانانو دپاره فرش ګرځوله. اسمان د الله تعالی مخلوق دی، الله تعالی د انسانانو دپاره چت ګرځولی دی. نور د الله تعالی مخلوق دی، د انسانان د نور وجې نه فایدې اخلي، د دې فصلونه پخیږي. سپوږمۍ د الله تعالی رب العزت مخلوق دی، د دې وجې نه الله تعالی رب العزت د کلونو نظام بدلوي. او دغه شان چې کوم دی ورځ د الله تعالی رب العزت مخلوق دی، شپه د الله تعالی مخلوق دی چې شپې کې انسانان آرام کوي. شپه الله تعالی رب العزت آرام دپاره لېږله. ولې الله تعالی رب العزت فرمایي وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وی دا شپه مونږ پیدا کړله دا د انسانانو دپاره آرام دپاره پیدا کړ چې دا انسانان په دې شپه کې آرام کوي. دا د دې دپاره لباس دی. ولې چې انسان خپل لباس واچوي د انسان ته سکون او راحت میلاویږي، دا انسان خپل ځان پوره محسوسوي. دغه شان چې دا انسان په شپې کې چې کوم دی ته آرام حاصلېږي. وجعلنا النهار معاشا. او ورځ چې کوم د الله تعالی رب العزت د معیشت دپاره پیدا کړله چې انسان په دې کې محنت کوي، انسان په دې کې چې کوم د خپل هغه مشقت چې کوم د حاصلوي او خپل هغه قیمتي توانایي په دې کې صرف کوي چې د مشقت حاصل کړي. نو دا د الله تعالی رب العزت د نښو نه لویې نښې دي، او په دغه نښو کې سوچ کول د الله تعالی رب العزت معرفت حاصلېدل دي. او دغه نښو چې کوم دی د دیو پہچان د الله تعالی رب العزت د توحید حصه ده. چې انسان په دیو کې سوچ وکړي، هغه دیو کې سوچ وکړي چې الله تعالی رب العزت د لوی نښې پیدا کړي دي، نو د الله تعالی رب العزت زه هم پیدا کړی یم. او بیا الله تعالی رب العزت د انسان په داسې طریقې سره پیدا کړی دی چې د انسان خبرې کوي، د انسان گویا دی. الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل په ځانونو کې سوچ وکړئ،
خپل په ځانونو کې سوچ وکړئ چې الله تعالی رب العزت تاسو پیدا کړی، تاسو له خاندانونه ورکړه، تاسو له مختلفې ژبې ورکړي، تاسو له مختلف رنګونه ورکړله. دا ټول د الله تعالی رب العزت د وحدانیت او د توحید نښې دي، ځکه د الله په دې هر څه باندې قادر دی چې د مخلوقات پیدا کړله او بیا د مخلوقاتو له چې کوم د مختلفې معرفتې ورکړي، مختلفې پوهې ورکړي. دغه شان دی الله تعالی رب العزت خپل دغه نو ټولو نښو اکمال دپاره چې کوم دی بیا انبیاء کرام راولېږله چې د انبیاء کرام الله تعالی رب العزت هغه کومې عظیمې نښې چې دي د توحید، بلکې د انبیاء کرامو راتللو مقصد هم توحید دی. هذا ما عندي وبالله توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.